ملګرو ملتونو افغانانو ته ډیر ښه خبر ورکړ. سلام، ستړي مشئ، پوره حال په ډیوا کلیک کې راسره وګورئ. ملګري ملتونه د ژمنه شویو مرستو یوازې 12 سلنه مو ترلاسه کړي دي. ملګرو ملتونه وایي له افغانستان سره د ژمنه شویو مرستو 12 سلنه یې ترلاسه کړې ده. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي برخې ویلي چې دوی په افغانستان کې د بشردوستانه مرستو لپاره شاوخوا 4.5 میلیارډه ډالر غوښتنې وو او نړۍ هم ورسره د دې مرستو ژمنه کړې وه، خو تر دې دمه یې یوازې 12 سلنه ترلاسه کړي دي. سرچینه همداراز وایي چې دوی هڅه کوي په شفافه توګه د بشردوستانه مرستو د ویش لړۍ ادامه ولري. د همدې امله یې د څارنې ځانګړې ډلې هم رامنځته کړي څو د دې مرستو پر ویش نظارت او څارنه وکړي. ملګرو ملتونو وایي نړیوالو ته پکار ده چې له افغانستان سره خپلو بشردوستانه مرستو ته ادامه ورکړي او د بشري ناورین د پراختیا مخه ډپ کړي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.